وعلیکم کاکا. وعلیکم السلام. خیر له څنګه یې جوړ خیر الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسې. الله دې ژوندی لر. په لاره تېرېدلم ما زه غواړم چې داسې یو ساحه وګورم چې په هغه ځای کې زما ضرورت وي. زه یو ډاکټر یم، ستاسو اولاد یم. الله دې الله جوړ درکړي. کوم زخمي خو څوک نه لرئ؟ نه زخمي خو نشته. شکر الحمدلله چې دا زخمي تاسو نه لرئ. دا کومه ولسوالۍ ده؟ دا څوکۍ ولسوالۍ. او کلی کوم یو دی؟ چیناري کلی. چیناري کلی. نو بابا جانه ډېر زیات خوشحاله شم چې ځاني تلفات نه لرئ. الله دې خوشحاله. دا به جوړ شي انشاءالله. دا چې ځاني تلفات نه لرئ دا غټه خبره ده. الله دې جوړ درکړي. دې خلک څنګه دي؟ غریب دي څنګه دي؟ دا ډېر غریب خلک دی وروره. پاکه خبره ته وکړم موږ د ګټو کورونه دغه کړي دي جوړ کړي دي، هم د غریبۍ نه دغه کړي دي جوړ کړي دي. او زه په ټول عمر کې هم دغه آبادي هم دغه کړې وه. او اوس ماشومان چې کوم دي هغه کوم ځای جوړ دی هغې له هم نه دغه کېږي، نه ورځېږي، دومره یېرېدلي دي بس همدې زلزلو دغه کړي دي. په بله ورځ بارانه په څاڅکي نه شیبه راغله او زما ماشومان ټول په قلا کې همدغه شان ته دغه شولو. بارانه ته دغه کوو کوټو ته نه دغه کېدل، نن نه وتل. ګینې دا 2 کوټې یو څه اندازه روغ هم دي، داسې دغه پکې نم دی راغلی که نه، خو دا دیوالونه درزېدلي را درزېدلي دي، چاودونه پکې راغلي دي. نو دې ته ماشومان چې کوم دي د یېرې نه نشي دغه کېدلی. او دا خلک غریب خلک دی ټول داسې دی چې مطلب دا دی دې خوا مرستې نه دي راغلي؟ نه اوسه پورې هېڅوک هم دا ستاسو لومړي ځل راتګ دی، د دې نه بغیر څوک نه دي دغه شوي، نه دي راغلي. هېوادوالو لکه څنګه چې تاسو د بابا دغه خبرې واورېدلې واقعیت ځورونکي دي. دا ډېر د شکر ځای دی چې ځاني تلفات پکې نشته دی. دا به جوړ شي. راځئ چې د خپلو هېوادوالو په هره ساحه کې پوښتنه وکړو. تاسو د بابا د خولې خبرې واورېدلې چې دلته تر اوسه هېڅوک نه دي راغلي. د یو ډاکټر په صفت زه دلته راغلی یم. دا ځای مې ولیدلو تر څو کوم زخمي یا کوم مریض یې د هغې لومړنۍ مرستې ورته ورسوم. کاکا جانه کور کې کوم ملاریا، مرقې، ټیټ فشار، جګ فشار والا ناروغي، زه مو اولاد یم، زه مو خدمت ته راغلی یم. درمل د موټر چې دی د درملو نه ډک دی. والد صاحب چې کوم دی هغه د جګ فشار والا دی، او کور والا چې موږ کومه ده هغه د ټیټ فشار والا دی. داسې دغه مرستیګانې راپېژني. زموږ مرستې ته اړتیا لري چې موږ دا ناروغان وګورو، دوا ورکړو. ولې نه، بالکل زو ناروغان صحیح شو. الله بابا ستا خو دا چپلقې دا خو د غریبۍ نه دي وروره. بس الله دې ورحمه. تاسو هغه کیټ راوړئ. هغه لاندې نور هم چپه شوی لاندې سامان دې ګندي کېږي د ګټې په خاطر. هغه لاندې نور هم چپه شوی لاندې سامان دې ګندي. بابا خو دا خو ډېر خطر هم لري، هسې نه چې لاندې شي. نو موږ ته دا څه نه دغه کېږي. دا د بسترو بکس دی او د بسترو دغه پکې او دغه د کور سامان دی. تا باندې ونه ولېږي. سپلۍ دا سپلۍ مپلۍ چې کومې دي دا ټول دغلته پرتې دي. دا وګورئ پاتې دی دا رانه دغه نشي او خراب نشي. هغه ډېر کاکا الله دې د زړه صبر درکړي. دغه زما جب کې چې څه دي دا وخت لا په ډېرو قبول که. الله دې اجر درکړي. الله دې اجر دله درکړي. ته زمونږ مشر یې او هغه ناروغان دې راوړه انشاءالله زه یې تداوي کوم. خاص د لار بابا اوس ښه انشاءالله ښه کېږي. یو به بله ورځ چې پازه وه بیا به یې ورته وکړې. صحیح ده. دغلته بمبه مې درکړې درته 2 ټیمه ورته دا ورکړه. صحیح ده. او هره ورځ به یو دانه ورته دا ورکړې. صحیح ده. شوه الله تعالی دې ته صحت ورکړي
او چې بیا راتلم بیا مو پوښتنه کوم د الله په امان د خدای په امان مخه خدای په امان.